دا یو شعر افسر افغان صاحب ته ډالۍ. زه خان یم افغان یم پښتون یم پټان یم. یوسف مخې پسې ګوته مې پرې نه کړې راشده خو 15 واړه نوکونه مې خراب کړل. سلامونه او احترامات قدرمنو د یوې بلې ناڅاپي مشاعرې ډالۍ په لاس ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ښکلی دی، سم ښکلی دی، زما صنم ښکلی دی، لور د هوا ښکلی ده، زوی د ادم ښکلی دی، او یو چې د سوات شي جانان بلې موسم ښکلی دی. د سوات د سردرو نه زما کتې پتې ډوکې خاص جانان راغلی دی، بلکې جانانګې، خو جانان ته به جانانګې نه وي ځکه چې دا ډېر وسیع نوم دی. د دې تر څنګه زما د اشنغر د سیمې نه یو ډېر زیرک فکر راغلی دی په شعر او ادب باندې. ډېر زیات مین عبدالله مومند صاحب او سالار د سوات نه راسره ناست دي. اشنغر خو مې د زړه سر دی شماله، اشنغر خو د رهبرو خلکو کور دی، او موږ سره د سالار والد محترم هم ناست دی. خو یوه لویه بدمرغي دا ده چې هغه د آیډنټیټي کرایسس سره مخ دی، هغه خپله پېژنګلو نشته. ما ته یقین وکړئ اوسه پورې نوم نه دی یاد، او ما نمبر هم د سالار د پلار په نوم باندې ځان سره خوندي کړی دی. ټولو ته په خیر راغلی او هرکلی یم، ستړي مه شئ. تاسو سره سالار دا کار وکړو جي چې تاسو نه ستاسو پېژنګلو واغسته، خو دوی ورسره یو بل کار وکړو کتونکو. د اکسي مفتي خبره دې ورته ما وکړه، دا د ممتاز مفتي صاحب بچی دی، دا ډېر لوی دانشوران دي دواړه. ممتاز مفتي صاحب دی خدای وبخي. نو اکسي مفتي خبره کوي، وایي زما پلار زما نه زما ماشومتوب اغوستی دی. په ماشومتوب به یې وایي زه د قدرت الله شهاب غوندې خلکو سره، د بانو قدسیه غوندې خلکو سره، د اشفاق احمد غوندې خلکو سره کېنولم. نو نه مې په خټو کې ځان ولوغړو، نه مې لوبې وکړې، نه مې خړپوسې وکړې. سالار سره ما قصه شوې دی، اوس وړو سره لوبې نه کوي. به هر حال ډېره زیاته مننه کومه. نن موږ ناسو په پیښور کې مو یو ښایسته بانډار را جوړ کړی دی، او د دې ناڅاپي مقصد هم دا دی چې په دې کې موږ ساهو شعر او ادب چې دی هغه مخ په وړاندې بوځو. د نننۍ مشاعرې صدارت زما دا زړه وایي چې دا خو سالار وکړي، خو چونکې سالار په خپله باندې شاعر نه دی، نو دا به عبدالله مومند صاحب هم تاسو کوئ که د خوښئ. ټیک ده، دا مې په دې وي چې دی په دې وړوکې عمر کې جي لکه د ده دا شعر بیا د شعر یادول، بیا د شعر سره مینه، نو انشاءالله ډېر زر به ته صدر کېږې ښه بچیه. او صدارت څه ښه شی نه دی، موږ چې واړه موږ وایي دا ډېر ښه شی دی، او موږ ته اوس پته ولګېده دا ډېر ګران شی دی. به هر حال لومبی به زه یو څو شعرونه ووایم که ستاسو خوښئ، بیا به سالار ووایي او بیا به تاسو شعرونه واورو صدر صاحب. ټیک ده، شعرونه دي او دا بیخي یو څو مشاعرو کې مې ویلي دي چې الوت لا ښې پښې وزرې ساته، د بزدلانو نه ځان لرې ساته. الوت له ښې پښې وزرې ساته، د بزدلانو نه ځان لرې ساته، د ساهو خلکو نه خنجرې ساته، او په بدتمیزو پسې زغرې ساته. د لوی کریم په ځمکه مینه ویشه، خوله کې خبرې ملغلرې ساته، او پښتونه دغه کوټه سپي پرانځه، کور کې آزادې څوک کونترې ساته. پښتونه دغه کوټه سپي پرانځه، کور کې آزادې څوک کونترې ساته. ګلویشه ستا افغان یم چرته به ځم، ته دې د زړه دروازې لرې ساته. هم د دې سره کتې پتې سالار ته بلنه ورکومه، او چې څه یې په دې زړه باندې وی دی دا ماشوم دی، کنځل دی نه کوي، او هره خبره یې ښه خبره ده. زویه کوم شعرونه به وایې؟ زه به یو دوه ووایم. ارشاد وایه زویه. دا یو شعر افسر افغان صاحب ته ډالۍ. ارشاد. زما څلور نومونه مشهور په ټول جهان دي. زما څلور نومونه مشهور په ټول جهان دي. زه خان یم افغان یم پښتون یم پټان یم. ډېر ښه سالاره زویه. قسم می دی په خدای نن دې اخلم، که دولت وي که مینت وي که څه مینه محبت وي که څه پوهه مهارت وي صداقت وي شرافت وي قابلیت وي عالیت وي یا په بله پیمانه وي کوم چې ستاسو در سره وي. زه په هر معیار پورې یم، بس په تله کې مې ځای که که باور دې په ما نه وي. ازموینه زما وکړه، امتحان زما نه واخله، که کامیاب شوم نو زما شه که ناکام شوم نو بله مقرره کړه. دانش سے اور دے کرے
بله مو قدر کومه زه انسان یم څه کمی به راپکېږي زه خپل کمی پوره کم ځان بهر څه ته جوګه کم بیا بېرته تال راشم بیا زما امتحان مه واخله که کامیاب شوم نو زما شه که ناکام شوم نو بله مقرره کړه ته لږ انتظار وکړه او په ما اعتبار وکړه که په ما د اعتبار نه وي او رښتیا د اعتبار نه وي ضمانت جمع نه واخله هر صورت جمع نه واخله ضمانت به درله درکړم هر صورت به درله درکړم زه به خپله ضمانت یم څو ځله ضمانت یم که ته دا ضمانت نه اخلې او زما ضمانت نه اخلې نور کسان به درله درکړم خپل یاران به درله درکړم شاګردان به درله درکړم لیکوالان به درله درکړم علیمان به درله درکړم استادان به درله درکړم مینان به درله درکړم په ما هر سړی مین دی زه په هر سړي مین یم بس ته غږ کوه جانانه هر سړی مې ذمهوار دی هر سړی درته تیار دی ډېر ښه سالاره جوړ ډېر زه د باران څاڅکو ته جاړم چې اوبه خوږېږي زه د باران څاڅکو ته جاړم چې اوبه خوږېږي دومره احساس کومه دومره زما زړه خوږېږي په یو پوښتن که تشدد کېږي نو یاد وساتئ په یو پوښتن که تشدد کېږي نو یاد وساتئ د په ظلم باندې هر ځای پښتانه خوږېږي ډېره زیاته مننه کومه قدرمنو دا د پښتون وطن سبا دی چې د دې وخت نه د ده په لاشعور کې دغه پښتانه د دې خاورې نه زیږېدلي ټوکېدلي شعرونه رالوی شي دا زموږ د قام په ګټه باندې تمامیږي وایي چې خپله دینداري لکه دانه په دام کې کیږدي اخوري هندوستان د سومنات په بهانه او بیا چې شي تازه زاړه یادونه روغاني ته خدای دې سوات ته راوله د سوات په بهانه سوات ته به سالار لزو عبدالله مومند زموږ ډېر تکړه ملګری او ستاسو یو کلام چې په هغې کې تاسو څه د یوسف خبره کوله څه د نکونو خبره کوله ډېر ښه کلام دی که هغه را سره شریک کړي ډېره زیاته مننه چې په خپله دغه ناڅاپي کې موږ له مقرره کړه کور مو ودان هغه څه داسې شعرونه و چې څنګه انسان شوم ښایستونه مې خراب کړل څنګه انسان شوم ښایستونه مې خراب کړل تا را کړي جنتونه مې خراب کړل مننه څنګه انسان شوم ښایستونه مې خراب کړل تا را کړي جنتونه مې خراب کړل تا ته خط لیکل هم یا رب الها ګران دي پوره شپږ ویشت کاغذونه مې خراب کړل تا ته خط لیکل هم یا رب الها ګران دي پوره شپږ ویشت کاغذونه مې خراب کړل او یوسف مخې پسې ګوتې مې پرې نه کړې یوسف مخې پسې ګوتې مې پرې نه کړې راشده خو پنځه واړه نوکونه مې خراب کړل دا شعر د راشد ته ډالۍ کو د کیمرې په شا باندې چې یوسف مخې پسې ګوتې مې پرې نه کړې خو پنځه واړه نوکونه مې خراب کړل او دغه شعر به تاسو ډالۍ کوم چې ما مې خپل کلتور له دغه ګټه ورکړه تاریخي عمارتونه مې خراب کړل ما مې خپل کلتور له دغه ګټه ورکړه تاریخي عمارتونه مې خراب کړل ډېره مننه یو کلام بل مو ووایه صدر صاحب ډېر خوانې وکړو بل کلام به هم ووایم نوی کلام دی چې ارشاد داسې دی چې د خپلې بربادۍ روداد لیکم او خوشحالېږم د خپلې بربادۍ روداد لیکم او خوشحالېږم خپل ژوند خپله د خلکو وړاندې ږدم او خوشحالېږم د خپلې بربادۍ روداد لیکم او خوشحالېږم خپل ژوند خپله د خلکو وړاندې ږدم او خوشحالېږم ښه یاد مې دي پرون هم مرورم درنه تللی ښه یاد مې دي پرون هم مرورم درنه تللی خو دغه دی نن بیا تاله راځم او خوشحالېږم مننه ښه یاد مې دي پرون هم مرورم درنه تللی خو دغه دی نن بیا تاله راځم او خوشحالېږم او زه غواړم چې هر وخت په ډکه خوله موسکی یي عجبه ده په دغې باندې مرم او خوشحالېږم مننه زه غواړم چې هر وخت په ډکه خوله موسکی یي عجبه ده په دغې باندې مرم او خوشحالېږم او څه نښه ستا د مینې خو پیدا شوه زړه کې وایم څه نښه ستا د مینې خو پیدا شوه زړه کې وایم پر هر د خپل وجود مې راګنډم او خوشحالېږم او د ژوند په لوی بازار کې تش لاسونه یم مومنده د ژوند په لوی بازار کې تش لاسونه یم مومنده د ډېرو دعاګانو مور لرم او خوشحالېږم کور مودان ډېره زیاته مننه کومه مومند صاحب سالار صاحب او ستاسو هم ډېره زیاته مننه کومه او په دې به متفق شو چې اوس به تاسو ګورئ خپل نوم هم خلکو ته وایه ښه سالار به دې وخوري ګورئ قدرمنو اندیش بابا وایي چې زندګي پکې رنځوره غوندې ښکاري په دې ښار باندې د څه بلا سایه ده یقینا چې زمونږه
دا ناڅاپي چې دي دا په دې خړ دریاب کې د هیلې یو رڼا ده، یو کرن دی، او دغه لړۍ به موږ په دې جذبه په دې احساس سره ژوندی ساتو تر څو چې خپل د برخې شمع رڼا کو په دې سیمه کې، په دې چاپیرچل کې. شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. خاد آباد و بریالی اوسئ.